سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو ګورئ ټیکنیک یوټیوب چینل خدای وکړه ملګرو روغ جوړ او د صحت کالي به مو پر تن وي نن یو ځل بیا تاسو ته یوه ډېره زبردست ویډیو سره راغلی یم ویډیو د دې اړوند ده چې څنګه کولی شو خپل د وټساپ لپاره یو کیو آر کوډ یا هم لینک جوړ کړو یعنې کله چې موږ یو چاته خپل نمبر لیږو د هغې څخه به خلاص یوازې یو لینک ورته جوړوو بس په اتومات ډول به لینک لیږو هماغه کس ته به لینک رسیږي هماغه کس کولی شي موږ سره په د لینک په واسطه په وټساپ کې چاټ برابر کړي نه به نمبر سیو کوي نه به هغه تکلیف کوي هغه هر څه نه به خلاص په اتومات ډول به د لینک زموږ لینک باندې به کلیک کوي زموږ وټساپ ته به راځي او موږ سره به میسج پرېږدي د دې څخه به خلاص وي چې دا ماته په موبایل کې یو ځل نمبر زما سیو کړي یا په وټساپ کې ولیکي بیا یې ولیږي هغې څخه به خلاص وي او زه لینک ورته لیږي هماغه به کلیک پرې کوي په اتومات ډول به له هغې لینک څخه څنګه کوي درومي به نو راځئ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمله دغه طریقه ښایم که چېرته مو خوښه شوه لازما زموږ ټیکنیک یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ راځئ د ویډیو په طرف تر ټولو د مخه به تاسو ملګرو راشئ کروم براوزر ته چې راغلی دلته په سرچ ته به راشئ سرچ کې به کوم څه چې زه په سکرین باندې لیکم هماغه به تاسو ولیکئ create.w.link په ولیکئ LINK کله مو چې دا ولیکه دلته به اوږو باندې کلیک وکړئ دا به سرچ کړئ پاس لومړی ویب سایټ راځي په دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړ تاسو به په ټولو کې لاندې راشئ دلته لاندې یوه مرحله یې درته لیکلې ده ټایپ یور واتساپ فون نمبر کسټم میسج ټایپ نمبر کې به تاسو لومړی خو دا کله نور هیوادونه وي ښه دلته به افغانستان انتخاب کړئ خو هر هیواد کې تاسو وایي همدغه بیرغ څنګه ګورئ بیرغ باندې کلیک کوئ ټول هیوادونه څنګه کېږي تاسو ته راځي دلته زه افغانستان کې یم افغانستان باندې مې کلیک وکړ دلته هماغه شماره ورکوم د کومې دپاره چې زه کیو آر کوډ یا لینک جوړوم مثلا زما وټساپ په دغه شماره باندې دی د دې دپاره زه کیو آر کوډ جوړوم نو ما دلته کلیک وکړ کله مې دلته کلیک وکړ دا نمبر مې ورکړ د هغې وروسته کسټم میسج ته راځم دلته یو میسج مثلا په خپله خوښه ورته لیکم هغه میسج هلته بیا کس ته ښودل کېږي مثلا زه لیکم پاس کنټینیو باندې کلیک وکړه او میسج پرېږده نو ما دلته دغه ولیکه د هغې وروسته لاندې راځم جنریټ مای WA ډاټ لینک باندې کلیک کوم کله مې چې دلته کلیک وکړ دلته لږ انتظار کېږم د لږ انتظار وروسته دلته ماته کیو آر کوډ هم جوړ شو دغه کیو آر کوډ چې څوک سکین کوي په اتومات ډول به زما وټساپ ته راځي او لاندې دوه آپشنونه دي ډاونلوډ کیو آر کوډ دی تاسو کولی شئ دا هم در سره ډاونلوډ کړئ دلته ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او کاپي لینک به یې کپي کړئ بس را به شئ د هغې وروسته همدغه لینک چې ما کپي کړ اوس راځم دلته یو مثلا ما چېرته یو میسج لیږم زه راځم دلته مسنجر ته دغه لینک چاته لیږم د هغې وروسته بیا همدغه لینک باندې کلیک کوم په اتومات ډول به دا زما وټساپ ته ځي زه راغلم مقصد دلته دغه ځای کې مې دغه لینک پیسټ کړ د هغې وروسته مې ولیږه کله مې چې ولیږه دلته زه اوس په دې باندې کلیک کوم کله مې چې دلته کلیک وکړ په اتومات ډول به دا زما وټساپ ته راځي کله چې دغه صفحې ته راورسېدی پاس کنټینیو باندې کلیک وکړه او میسج پرېږده هغه پیغام وینئ هغه پیغام ګورئ ملګرو دلته پاتې شوی دی اوس دلته کنټینیو باندې کلیک کوم کنټینیو د هغې وروسته وټساپ مې چې کله انتخاب کړه دلته سرچنګ کېږي سرچنګ وروسته دا راخلاصېږي مثلا دا زما خپل وټساپ ته دلته سکرین توره شپه شو ملګرو دغه موبایل کې وټساپ ته مې کوډ ورکړی و د هغې په اساس نو دلته په اتومات ډول دا خو زما خپل لینک و د بل چا لینک چې کله مثلا زما لینک ما تاسو ته واستولو نو په اتومات ډول هلته ستاسو په موبایل کې چې کله تاسو کلیک وکړئ زما وټساپ درته پیدا کېږي سرچنګ کېږي او ماته تاسو کولی شئ چې د همدغه لینک په ذریعه میسج وکړئ هیله لرم ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي د نورو داسې ویډیوګانو لپاره لازما ټیکنیک یوټیوب چینل سبسکرایب او همداشان ټیکنیک فیسبوک پاڼه فالو او همداشان ټیکنیک ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ تر بله ویډیو مو په رب سپارم الله په امان ښې شیبې ښه وختونه